سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ. دا هغه جلیل القدر صحابي مبارک دی چې دا د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاګرد خاصو. دا دغه خاص شاګرد او دا امام دی په تفسیر، په علم التفسیر کې او په علم الحديث کې. د خپل مدرسه وا په بصره کې ډیر په سلګونه طالبان درلودل. د حجاج بن یوسف یو کمانډر، د کمانډر د فوجي مشر ته وایي سپاسالار. دغه کمانډر نوم عبدالرحمن ابن الاشعث. دا عبدالرحمن ابن الاشعث د دې حجاج بن یوسف سره څه په ذاتیاتو باندې خلاف شوی او اختلاف ورسره راغلی او خپل منځ کې څه خبرې زیاتې او کمې راغلې وې، نو بیا ورته غوسه او بدله یې ترېنه اخیستله. دغه عبدالرحمن بن الاشعث روان شو او د فرنګیانو د کافرانو چې کوم بادشاه و په هغه وخت کې هغه ته ځان ورسولو. ورته ویې ویل د شپې شپې تللی که زه چېرته تا ته حجاج بن یوسف مړ کړم نو ما ته به څومره انعام راکړي. هغه فرنګیانو باچا، هغه کافرانو باچا چې دا خبره واورېدله نو ډېر زیات خوشحاله شو او ډېر زیات انعامونه یې ورته وټاکل چې دومره انعامونه به درکړم. بس دغه عبدالرحمن بن الاشعث دا را روان شو او راغې په بصره کې خو د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ مدرسه وه، په سلګونو شاګردان یې درلودل، د علم التفسیر او علم القرآن او د علم الحدیث مدرسه یې وه. دغه عبدالرحمن بن الاشعث راغی او د سعید بن جبیر سره شپه وکړله. په دې شپه کې ورته وایي چې ای سعید بن جبیر ته خو لوی عالم او فقیه، که ته ما ته یو فتوا راکړې زه تا نه یو فتوا غواړم. وایي څه شی فتوا؟ وایي دغه حجاج بن یوسف ظالم دی که نه دی؟ وایي واقعا خبره ده، ښکاره خبره چې دا ځنه لوی ظالم نشته. نو عبدالرحمن بن الاشعث ورته وایي که زه د ده خلاف پاڅون وکړم او د ده خلاف جګړه وکړم ته زما ملګرتیا کوې که نه؟ نو سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته خو معلومات نه و چې دی اوس تللی دی او د فرنګیانو د باچا د کافرانو باچا سره یې هغلته ملګری شوی دی او دوستي ورسره کړې ده، د هغې معلومات ورته نه و. بس کله ناکله دا مولیان هم زموږ د استاد محترم خبره معلومات نه کوي، به چې څوک د جهاد نوم واخلي بس دی ورسره ټچ شي، بیا معلومات نه کوي چې دغه بل کس د چا سره ټچ دی. بس سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په دغه ساعت کې لاس ورکړو چې زه دې ملاتړ کوم، زه در سره بیعت کوم ته جنګ وکړه، ځکه د ظالم خلاف چې جنګ وشي ښه ده. نو دغه عبدالرحمن بن الاشعث په سهار باندې خپل پوجان هغه عسکر پولیس ځان سره واخیستل، په بصره باندې حمله وکړله. کله چې په بصره باندې حمله وکړه نو ټول خلک پاڅېدل او حجاج بن یوسف وتښتېدل، ځنګلونو ته لاړو. کله چې ځنګلونو ته لاړو نو د عبدالملک بن مروان نه یې لښکر راوغوښتل د حجاج بن یوسف، هلته یې استازي ولېږل لښکر راوغوښتلې. کله چې لښکر راغلی ده واپس بیا په بصره باندې حمله وکړله. نو هغه عبدالرحمن بن الاشعث یو هغه کوفه ونیوله او حجاج بن یوسف واپس بصره ونیوله. بیا جنگونه کېدل، اخره کې په یو موضع په یو ځای باندې لوی جنګ وشو. عبدالرحمن بن الاشعث ته شکست ورکو، ډېر ملګري پکې مړه شول. عبدالرحمن بن الاشعث وتښتېدلو او د حجاج بن یوسف چې دا کامیاب شو. نو دوی سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ او عبدالرحمن بن الاشعث روان دي په آسونو باندې سپاره، د شپې مزل کوي یو ځای ته یو منطقې ته رسېږي چې دوه لارې تاو شوي دي. یوه لاره تللې ده مکې مکرمې ته او بله لاره تللې ده د ایران په طرف باندې. نو دا سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ د عبدالرحمن بن الاشعث ته وایي چې اوس به څه کوو، په کوم طرف ځو؟ نو عبدالرحمن بن الاشعث د سعید بن جبیر ته وایي دا سعید بن جبیر تر اوسه پورې نه دی خبر، دومره لوی جنګونه وشول چې زما د مشر او کومندان چې دی دا د کافرانو سره یو ځای شوی دی او ملګرتیا یې ده ته لا تر اوسه پورې معلومات نه و. نو ده نه پوښتنه کوي چې اوس به په کومه ځو، مکې مکرمې ته ځو او که د ایران؟ نو هغه ورته چې خفه کېږم، ما ته د کافرانو بادشاه د فرنګیانو بادشاه راته ویلي دي که ناکام شوي نو زما طرف ته راځه. نو سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته اوس دلته په دغه ځای کې معلومات وشو، ښه تا چې دا دومره میشن چلولو تا د کفارو دپاره دا ټول کارونه کول. په دغه شپه ترې نه جدا شو او سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ لاړو حرم شریف ته او هلته په مکه مکرمه کې دېره شو او دا عبدالرحمن بن الاشعث چې و کافرانو ته ځان ورسولو، هلته یې پناه واخیستله. بیا دلته حجاج بن یوسف په بصره کې اعلان وکړو چې دوه کسان مې ژوندي پکار دي، نور چې څومره خلکو پاڅون کړی چې ګیرول مو وژنئ، خو دوه کسان به ماته ژوندي راوړئ، یو عبدالرحمن بن الاشعث او بل سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ، دا دواړه مې ژوندي پکار دي. عبدالرحمن بن الاشعث خو د کافرانو فرنګیانو نه په پیسو باندې واغستلو، هغه یې نه ورکولو، خو چې دغه د سرو زرو اشرفۍ روپۍ وکتلې بیا هغې ته د ټینګې نه و، ځکه کفار خو ډېر وعده خلاف قوم دی. بیا یې په لاسونه او پښو باندې وتړلو او دوی ته یې ورکړلو.
خو کله چې په لاره کې راوړلو دغه عبدالرحمن بن اشعث په هغه لاره کې خودکشي وکړله او حجاج بن یوسف ته راونه رسېدلو او پاتې شو سعید بن جبیر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې نو تر هغې هلته چې مکې مکرمې ته ورسېدلو نو د مکې مکرمې ګورنر ورته راغی سعید بن جبیر ته وایي چې حجاج بن یوسف په ټول اسلامي ممالکو کې خطونه خواره کړي دي چې سعید بن جبیر که هر چا ګیر کړو ما ته یې راوړی لاس تړلی د هغه امر دی او ته داسې کار وکړه د مکې مکرمې نه لاړ شه زه تا نشم ساتلی نو بیا یې هغه سعید بن جبیر رضی الله عنه ځان سره په اس باندې کېنولو دی د مکې مکرمې ګورنر او ځان سره بوتلو د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې یو خوړو یو درمیان یو غرنۍ علاقه وه هلته خوړو اوبه هم به دی او یو غارو په هغې کې واچولو کېنولو ورته ویل چې هره 2 میاشتې پس به زه تا ته خرچه راوړم او تا ته به مثال دغه د خوراک بندوبست به ورته راوړم ته دلته اوسېږه نو دغه د مکې مکرمې ګورنر د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه دومره خدمت وکړو چې 14 کاله سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج بن یوسف نه دلته په دې غر کې پټ تېر کړل او دې د مکې مکرمې ګورنر به ورته بار بار 2 میاشتې بعد د غلا او خرچه به ورته راوړله اخر دا سعید بن جبیر رضی الله عنه دلته تنګ شو ځان سره وویل چې حجاج به مړ کېږي نه او زه به چېرته ځم نه بس اراده یې وکړه چې څه کال ځم حج ته مکې مکرمې ته ځم خو چې کله دې مکې مکرمې ته روان شو هلته بیت الله شریف ته خواته رسیږي دلته حجاج بن یوسف خپل پوجان او کوم کمانډران چې وو دا یې ټول راجمع کړل ورته ویې ویل چې دا څنګه حساب دی په ټولو اسلامي ممالکو کې یو مخور عالم نه پیدا کېږي او بیا د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه غوندې ځلانده ستوری داسې شخصیت دی چې کوم ځای کې کینی خلک پرې راټولېږي او تاسو ما ته هغه یو کس را پیدا نه کړو معلومیږي دا چې تاسو ته معلوم دی خپلو کې میلاو شوي ما ته یې نه ښیي او بیا یې یو 12 نفره خواص راجمع کړل ورته ویې ویل که په یو میاشت وخت لرئ که په یوه میاشت وخت کې تاسو دننه ما ته سعید بن جبیر رانوستو نو زه به تاسو نه سرونه قلم کړم تاسو به زه ووژنم ما ته به سعید بن جبیر رضی الله تعالی په یو میاشت کې دننه راوړئ هغه 12 نفر روان شول لاول لاړل مکې مکرمې ته هغه د مکې مکرمې ګورنر سره میلاو شول ورته ویل چې سعید بن جبیر درته معلومې موږ ته یې وښیه او زموږ د سرونه خطره ده نو هغه ګورنر ورته چېرته ښودلو هغه خو ورسره 14 کاله احسانات او نیکي کړې وه نو په دغه وخت کې هغه 12 نفرو کې یو د حجاج بن یوسف جلادو هغه چې نظر وکړو په حتیم شریف کې یو کس وکتلو نو حجاج د سعید بن جبیر رضی الله عنه خو ډېر کتلی نو ویې پېژندلو په حتیم شریف کې سعید بن جبیر رضی الله عنه ناسو مراقبه او ذکر کولو بس د ګریوان نه ونیولو راجېږو ورته ویل ته سعید بن جبیر نه یې چې موږ نه 14 کاله پټ وې بس په دغه وخت کې د مکې مکرمې ګورنر ورته راورسېدلو په اشاره یې ورته وویل په اشاره یې پوه کړو چې پام کوه ما ورته ونه ښیې تر ننه پورې دا 14 کاله ما ستا کومک او مرسته وکړله د دې نه بعد زه د حجاج بن یوسف په مقابله کې هېڅ هم نشم کولی ستا مرسته نور نشم کولی خو پام کوه چې ما رسوا نه کړي زما دا راز چاته ښکاره نه کړي بس هغه یې لاسونه او پښې ورته وتړل او ځان سره یې په طرف د بصرې باندې هلته حجاج بن یوسف ته روان کړو کله چې د عراق هغه آخري سرحداتو ته رسېږي علما کرام فرمایي په دغه ځای کې یوه د عیسیانو عبادتګاه وه دغه عیسیانو عبادتګاه ته دیر ویلی شي دغه ځای ته چې کله ورسېدو دا داسې عبادتګاه علما کرام فرمایي په دې کې به یو راهب اوسېدو د عیسیانو یو عالم و چې دا سپین ږیری سړی او لنګري و لنګري ډېر سخیم و خلکو ته به یې شپه ورکوله چې څوک به مسافر و هغه ته به یې ډوډۍ هم ورکوله ډېر سخي انسان و مسلمانان ورسره ځکه کار نه درلودلو چې ده به مسلمانانو ته جزیه ورکوله دغه 12 نفر او سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه دلته راورسېدل غوښتل چې د 12 نفره دلته شپه وکړي او یخه یخني ده سخته واوره موري دغه عیسیانو مشر دا راهب ورته راغی ورته ویل چې تاسو داسې کار وکړئ دننه داخل د کلیسا ته راشئ نو هغه 12 نفره ور دننه شول او سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه بیرون ولاړو هغه ته یې دننه راشه وایي ما قسم کړی دی چې زه به نه د عیسوي په کور کې شپه وکړم او نه به د عیسوي د کور ډوډۍ وخورم سعید بن جبیر ور دننه نه شو ورته ویل دننه راشه دلته د شپې لیوان راځي مونږ غوښې پخوو دا بویونه پرې لګېږي دلته شپې ډېر لیوان راځي مات به دي کېږي هغه ورته وایي کار څه کېږي زه دننه نه درځم هغه ملګری ورته ویل ته لکه چې اراده د تېښتې لري تښتېږي نو هغلته یو ونه ولاړه ورته ویل چې دغه ونې پورې ما وتړئ تښتم نه بس زه د عیسوي ما قسم کړی زه به د عیسیانو کلیسا ته نه ځم د عیسیانو کوټې ته به نه ځم او هغلته به خوراک نه کوم بیا د عیسیانو دا راهب عالم د 12 نفر ورته وویل 12 نفرو ته وویل چې د ایمان خو ډېر کلک دی دی زمونږ کلیسا ته نه راځي داسې کارو کې د شپې لیوان راځي که ژوندی مو ونه تلو نو حجاج بن یوسف به تاسو قتل کړي نو 2 نفره د شپې پیره کوئ
کله چې لیوان راځي او په ده باندې حمله کوي نو تاسو په غشو باندې ولئ. نو هغوی به دوه نفرو د شپې به هلته پیره کوله. سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه اودس وکړو او الله جل جلاله ته په عبادت شروع کړله. علما کرام فرمایي د ځنګل چې څومره لیوانو دا ټول راغلل د حجاج دغه سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه غیر چاپیره کېناستل او د سترګو نه اوښکې ورته روانې وې او ژړلې. دا ټول هغه کوم څوکیداران هغه 12 نفرو چې ولاړو هغوی لاړل. نور ملګري را خبر کړه، راهب هم را خبر کړو، ورته ویې ویل چې راشئ وګوره د سعید بن جبیر رضی الله عنه کرامت چې لیوان ورته راتاو شوي دي او جاړي. هغوی چې دا کرامت وکتلو نو انتهایي ډېر زیات حیران شول. دغه راهب د عالم د 12 ملګرو ته ویل چې دا کس پرېږدئ، خوشې کوي ورته ووایي حجاج بن یوسف ته چې رانه وتښتېدلو، ګورئ دا قتل نه کوي، دا ډېر لوی شخصیت دی، دا کرامت چې ده وکتلو چې لیوان ورته جړل او ورته راټول شوي چې دا ګوره قتل نه کوي یا به ډېر پښیمانه یې. نو په هغې کې چې دی 8 نفرو خبره ومنله چې دا به پرېږدو او 4 نفر ویل چې نه نه یې پرېږدو، چې حجاج بن یوسف د ده په سر به موږ ته لویې لویې ډالۍ او تحفې راکړي. نو هغې ورسره ونه منله. بیا یې روان کړو. کله چې یو ځای یو منطقې ته رسېږي هغلته د ده د خپل کور هغه علاقه را رسېږي. نو دغه سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه د 12 ملګرو ته وایي چې ما د یوې شپې دپاره پرېږدئ، سبا ته خو هسې هم قتل کېږم. ما نوی نوی واده کړی او د خپلې بیبي سره مې 7 شپې تېرې کړې دي، د خپلې بیبي سره مې 7 شپې تېرې کړې د هغې نه بعد په دا 14 کالو کې زه بیا خپل کور ته نه یم تللی. کله چې مې واده وکړو بیا د هغې نه بعد عبدالرحمن بن الاشعث هغه مسله رامنځته شوله. بیا موږ لاړو مکې مکرمې ته، په 14 کاله مې په غار کې تېرې کړې، زه کور ته نه یم تللی، خو صرف یو شپه اجازه راکئ زه ځم کور ته چې دا ځان پاک کړم، لږ ساعت بعد به مې تاسو قتلوئ او د رب العالمین جل جلاله سره به زما ملاقات وي او هغه ته به زه ځان تیار کړم او ځان به پاکي وکړم او نوي پاک کالي به واغوندم. په دا 14 کالو کې ما کالي نه دي بدل کړي. نو هغې ورته اجازه نه ورکوله، په کېدای شي ته وتښتې. په دې 12 نفرو کې چې کوم مشر کس و هغې ورته چې دا نه تښتي، د ده کرامت چې بېګا مونږ کتلی دا تښتېدو والا او دروغجن انسان سحره نه ده او دا خبرې دروغجن سړي نه دي، اجازه ورکوي. که چېرته رانغی نو حجاج بن یوسف ته بیا ما مخکې کوي، ما دې قتل. په دغه وخت کې سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورکړه، هغه خپل کور په طرف لاړو، دروازه یې ټک ټک کړله، ګوري چې یو 15 کلن نوجوان د کور نه راوځي، پوښتنه کوي چې څوک یې؟ وایي زه سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه یم. هغې چې معلومات یو بل نه خبرې وشوې، هغه د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه زوی و چې ده د خپلې بیبي سره 7 شپې تېرې کړې وې، د هغې نه بعد یې ښځه حمل شوې او دا زوی پیدا شوی د 15 کالو شوی. بیا یې ډېر یو بل سره وجړل، غېږه یې ورکړله او کور ته لاړ او پاک کالي واغوستل. د هغې نه بعد یې روان کړلو، حجاج بن یوسف ته یې وروستلو. د حجاج بن یوسف د هغه سره د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه ډېرې مکالمات په دغه ځای کې ډېرې خبرې شوي دي. هغه ورته خبره کوي، سوال ترې کوي، دی ورته جواب ورکوي او د قرآن کریم نه ورته دلیل وایي، د قرآن کریم نه ورته خپل جواب ثابتوي. ډېرې خبرې شوي دي، مفصلې خبرې دي. خو بیا دغه حجاج بن یوسف سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې سر ترې پرې کړو او شهید یې کړو. خو علما کرام د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه بعد الوفات اهم 2 کرامته ذکر کوي چې دی وفات شو، د هغې نه بعد الله تعالی ورته 2 کرامته ورکړي. یو دا چې د نه سر پرې کړو، د ده سر راواخیست د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه چې حجاج بن یوسف داسې وکتلو نو ده ته ورته خپله څېره ښکاره شوله. د هغه په څېره دا سر د سعید بن جبیر نه و، دا د حجاج بن یوسف سر و. چې ویې کتل هغه سر د ده علما کرام فرمایي داسې شوی لکه شیشه، هغه ته پکې خپل ځان ښکاره شو، دستی ایسته خطا کړو، وډار شو ترې. او بل بعد الوفات کرامت دا ذکر کوي چې د نه کله سر پرې کړو تر ډېر وخته پورې د ده د خپل دا سر چې و دا اواز کولو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د حجاج بن یوسف چې و انتهایي لوی او ظالم انسان تېر شوی دی. ډېر صحابه علما کرام فرمایي 40 صحابه کرام شهیدان کړي. آخر صحابي چې شهید کړی دی سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه شهید کړو، په دغه بېدردۍ او په ظلم سره یې شهید کړو.